د نوین الحق یوه خبره چې راشد خان یې سخت خفه کړ. راشد خان ولې او په کومه خبره له نوین الحق څخه خفه شو؟ بشپړ حال په دې ویډیو کې وګورئ او افغان میډیا چینل در سره سبسکرایب کړئ. بیګا ماښام راشد خان خپل شل ورځ کریر او تر ټولو لوی او حیرانوونکی ریکارډ تکمیل کړ. دا ریکارډ په شل ورځو لوبو کې د نړۍ پر کچه د زیاتو ویکټو اخیستل و. یعنی راشد خان بیګا په نړیواله کچه په شل ورځ کرکټ کې تر ټولو ډیر 633 لوبغاړي وسوځول او دې ریکارډ ته په ډیر کم وخت کې ورسید. راشد خان ته په نړیواله کچه مبارکیانې ورکول شوې او د تشویق لپاره یې غبرګونونه وښودل شوه. د دې غبرګونونو له منځه یوې د نوین الحق دی چې زموږ هیوادوالو ترې ډرامه جوړه کړې او هغه یې د نوین الحق بدي ګڼلې. خو اصلا خبره څه ده؟ د راشد خان او نوین الحق ترمنځ په کومه خبره په سوشل میډیا کې لانجه وشوه؟ ویډیو تر پایه وګورئ، په هر څه به پوه شئ. نوین الحق په انسټاګرام سټوري کې راشد خان ته د 633 لوبغاړو تر سوځولو وروسته ولیکل چې خانه یوازینی لوبغاړی زه یم چې شل ورځو لوبو کې دې نه یم سوځولی. راشد خان د نوموړي سټوري ته هیڅ غبرګون نه دی ښودلی. نو دلته هیوادوالو له همدې فرصت په ګټې اخیستنې پر نوین الحق نیوکې پیل کړي چې ګوندې د راشد خان سره یې ستغې خبرې کړي دي. ملګرو دلته هیڅ خبره نشته او نوین الحق هم دلته د خندا سټیکر په کارولو سره ټوکه کړې ده او غپ شپ یې جوړ کړی دی. نور خو دواړه اتلان دي او طبیعي ده چې خپل منځ کې به غپ شپ هم کوي. دواړه ملګري دي او هیڅ امکان نه لري چې راشد خان به ترې خفه شوی وي. بس هسې پروپاګانډا مخ خپروئ، دا ډیر بد کار دی. خوږو ملګرو که تاسې په دې اړه هم څه ویل لرئ نو په کمنټ کې راته ولیکئ. زموږ ویډیو در سره شیر کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښې چارې.